د زیرک ټي وي درنو لیدونکو او قدرمنو مینوالو سلامونه او پښتنه مینه مې ومنئ. زه یونس آرین یم. نن یو ځل بیا د تیر په څیر یوه نوې موضوع درته د کابل ښار زړه ته نږدې یوه تاریخي او د رازونو ډکه سیمه درپېژنو. هغه تپه چې هم د پاچاهانو هدیره ده، هم د لرغونو تمدنونو نښې پکې موندل شوي، او هم د کابل ښاریانو د ساعتېرۍ مشهور ځای دی. راځئ د نادرخان یا مرنجان تاریخي تپې ته ولاړ شو. تپه نادرخان د کابل ښار په ختیځه څنډه کې د چمن حضوري ترڅنګ پرته ده. دا تپه د کابل له لوړو ښکلو او پیژندل شویو سیمو څخه ده چې نږدې 100 جریبه ځمکه رانغاړي. دلته د چینار، ناجو او نورو ډولونو ونې د تپې طبیعي ښکلا څو برابره کوي. د افغانستان د پخواني پاچا محمد نادر شاه د هغه زوی محمد ظاهر شاه او ملکې حمیره مقبرې هم په همدې تپه کې دي. د دې ځای یوه پراخه برخه لویه هدیره جوړوي چې د بېلابېلو دورو ګڼ کسان پکې خاورو ته سپارل شوي دي. له همدې امله دا سیمه د شهداو تپې په نوم هم یادیږي. د مرنجان یا نادرخان د نوم په اړه ګڼ روایتونه شته. د ولسي کیسو له مخې پخوا دلته د مرنجان په نوم یو جادوګر اوسېده چې ډېره شتمني یې درلوده، او وایي کله چې طلسم یا جادویي اثر مات شو نو ټوله شتمني یې د خاورې په تپه بدله شوه، او د هماغه وخت راهیسې دا ځای د مرنجان په نوم مشهور شو. بله افسانه وایي له اسلام څخه مخکې د کابل یو پاچا و چې یوه ښکلې لور یې درلوده. مرنجان پرې مین و او د واده غوښتنه یې ترې کوله. کله چې پر ښار برید وشو، مرنجان د مرستې په بدل کې له پاچا څخه د لور غوښتنه وکړه، او وروسته پیښې د دې تپې د نوم سبب شوي. که څه هم دا روایتونه تاریخي اسناد نه بلل کیږي، خو د سیمې د فرهنګي حافظې مهمه برخه ده. په 1923 کال کې فرانسوي لرغونپوهانو دلته د کیندنو پر مهال 2 بودایي معبدونه وموندل چې تاریخ یې د میلادي 2مې او 3مې پیړۍ د کوشانیانو زمانې ته رسیږي. وروسته افغان لرغونپوهانو هم ډیر سفالونه، مجسمې او سکې کشف کړي چې ځینې یې اوس په ملي موزیم کې ساتل کیږي. دا موندنې ښایي چې مرنجان یوازې هدیره نه
بلکې د لرغوني تمدن مهم مرکز هم پاتې شوی. نن ورځ دا تپه د کابل د خلکو د تفریح له مهمو ځایونو څخه ده. په ځانګړي ډول د جمعې ورځې اخترونو او رخصتیو کې سلګونه کسان دلته راټولیږي. د مناسب باد له امله پتنګان الوزول دلته ځانګړي مینوال لري او د تپې هوایي فضا د رنګارنګ پتنګانو څخه ډکیږي. سره له دې چې دا تپه تاریخي او تفریحي ارزښت لري، خو لا هم بشپړې پاملرنې ته اړتیا لري. که دلته اسانتیاوې برابرې شي، کولی شي د کابل لپاره یو معیاري سیاحتي پارک وګرځي. ګرانو لیدونکو، دا و د نادرخان یا مرنجان تپې په اړه لنډ معلومات. که ویډیو مو خوښه شوه، له ملګرو سره یې شریکه کړئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د نورو تاریخي او معلوماتي سفرونو لپاره را سره پاتې شئ. تر بلې لیدنې رب مو مل او مددګار اوسه.